سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت نور هم فراخ سو، کفارو یې د مخنیوي دپاره نورې حربي استعمال کړي چې دغه اسلام نور محدود وګرځېږي، دغه اسلام نور فراخه نسی. حاجیان به چې راتلل چاته به ویلي چې دا کاهن ده، چاته به ویلي چې دا شاعر ده، چاته به ویلي چې ده باندې سحر سوی، چاته به یوه خبر کوله، چاته به بله شبهه ورچوله. فکرونه ترې نه اړول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی، د یهودو دشمنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شروع شوله. نو یهودو به چې کله مسلمانان لیدل چې اسلام ورځ تر بلې ترقي کوي، یهودو یو حربه په کار باندې واچوله. یهود خو اهل کتاب، دوی ته کتاب ورکړی سوی وو، عرب هم دوی ته ډېره زیاته عقیده درلودله. نو دوی به داسې کول چې راځئ داسې وکړو چې سبایي ایمان راوړو، ماښام ته به بیرته دا ایمان پرېږدو چې خلکو ته شکوک او شبهې ور واچول سي، خلکو ذهنونه منحرف وګرځي، شکونه پیدا سي دي مسلمانانو په ذهن کې چې دا خو اهل کتاب دي، دوی خو پوهیږي، ولې یو ورې ایمان راوړ بیا وروسته ولې څه سو بیرته کافر سوله، بیرته یې ترې نه واوښتله. د هغه وخت نه دا قصه شروع سو. بیا چې کله اسلام نوره ترقي وکړله، اوس و خزرج هغه قبیلې چې د یو بل وینو ته به تږي ناستو، و اما د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسلام په برکت سره له دوی نه ورونه جوړ شول. دام یهودو نشو زغملی. یو سپینګیری یهودي د اوس او خزرج په یو مجلس باندې تېرېده چې ډېر زیات د مینې محبت مجلس و، د وروري فضا کې مجلس و. دا ډېره بده پې باندې ولګېدله. نو یو ځوان یې ورته راولېږه چې ته ورسئ دوی په منځ کې هغه د بعاث د جګړې، بعاث دا یو غټ جنگ د اوس او خزرج په منځ کې سوی، هغې کې چې کوم اشعار دوی ویلي وو هغه اشعار ووایه چې بیرته دا خلک په جنگ باندې سي. هغه ځوان رالیږي په دې مجلس کې اشعار وایي، خبره جنگ ته ورسېدله، خو په برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی له جنگ نه څه سوله وساتل سوله. نو دا فکري جګړه ده، دا شروع ده. بیا چې کله را روانه وه دا جګړه په طریقې د همدې یهودو سره دا استعمالېده تر 1250 کال پورې. کله چې نهم لویس د فرانسویانو دا د منصوریې په جګړه کې مصریانو ونیو، بندي کړي دوی بادشاه، نو دوی په دې بندیخانه کې ځان سره یو فکر وکړي چې دا مسلمانان هیڅ نوع قوت ته نه تسلیمیږي، راځه په دوی باندې بل کار وکوه. فکري دوی فکرونه باید موږ او تاسې تسخیر او غلامان کو، او له دې لارې نه دوی څه کو منحرف وګرځو، بیا به موږ سره څوک مقابله نه کوي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما